باندې یو لنډ نظر ورکم. د اتمر صاحب دا خبره چې د پاکستان په رابطه باندې چې وزیر د خارجه یا د هغوی نور ارګانونه یو ورځ مخکې د شانګهای له غونډې غږ کوي چې مسعود اظهر په هغه کې د افغانستان کې ده، تر څو د هند هغه د ولسمشر یا د صدر اعظم خبره په شانګهای غونډې کې دوی ته راوانه وړي. همدغسې باید موږ ځیرکه پالیسي ولرو. د بلاول بوټو د خبرو جواب د یو لوړ رتبه هیئت د سفر په ترڅ کې له هندوستان نه باید جواب شوی وای. دوی ورغلي وای همالته، ځکه دا وړه خبره نه ده. دا تنها په هند پورې تړاو نه لري. دا د ټولو افغانانو د سرنوشت معامله ده. دا د زهر و غړپو په شاتو کې موږ ته راکه خبره یې وکړله، جواب هغسې چې باید ورکول شوی ورنه کړی شو. همداسې ځیرکه هوښیاره پالیسي ولرو چې د دغسې خلکو چې خپل د مور او د نیکه پوښتنه د فوز نه نشي کولی، راځيږي د خپل د پاکستان جغرافیه نه ده ورته معلومه، وایي مسعود اظهر په افغانستان کې ده. زه نه پوهېږم چې بلاول بوټو به اسلام آباد ته افغانستان وایي، کراچۍ ته به افغانستان وایي، پنجاب ته افغانستان وایي. دته د خپل جغرافیه خاوره معلومه ده، تمامیت ارضي حدود ورته معلوم دي چې پاکستان څومره حدود لري، چې دا وایي سیف الاخطر مسعود اظهر په افغانستان کې ده. دا وړه خبره نه ده. تر دې وروسته بله درته کوي، بله درته کوي، بله درته کوي. د افغانستان او همدارنګه د پاکستان اړیکې څه ډول دي؟ د پاکستان او د افغانستان اړیکې، افغانستان همیش د خپلو ښو اړیکو دپاره تنازل کړی، پاکستان خپل منافقت کړی ده. تر څو چې د پاکستان ایجاد شوی ده، د پاکستان د افغانانو پښې وهي. ګوره اوس ښه مثال در کوم، د زغالو دپاره د ورځې 2000 ټیلر پاکستان ته ځي، هېڅ ګمرکي مشکل نسته. لیکن د قندهار د خلکو د انګورو د انارو دپاره په ګمرک کې زرګونه موټر درېږي. 3 ورځې 4 ورځې خدای دې وکړي 5 ورځې وې درې، خو خلک د غرق کړل. همداسې چې د دوی کوم شي ته ضرورت د ګمرک کې مشکل نسته، خو د افغانانو د اقتصاد د ځپلو په خاطر همیش دوه ګونی پالیسي هغه کړې تر څو افغانان احتیاج سي. بل منافقات درته کوم، اوس په افغانستان کې دا ګیلاس جوړیږي یا دا کاغذ جوړیږي، دغه جنس پاکستان سبسیډي ورکوي افغانستان ته رالیږي تر څو دا کارخانې دلته ودرېږي. دا د پاکستان منافقت ده د افغانستان په وړاندې. زموږ د اقتصاد په وړاندې موږ بهر ته لار نه لرو، ګرمو اوبو ته لار نه لرو. د کراچۍ یا د ګوادر بدیل الحمدلله امارت پیدا کړی ده، په دغه باندې د کار وشو تر څو د دوی له احتیاجه خلاصو. د پاکستان همیشنی پالیسی د افغانستان په رابطه باندې د ملایانو یې، د سیکولرانو یې، د سیاسونو یې، د خلقیانو یې، د پرچمیانو یې د افغانستان په وړاندې یګازینی د منافقت سیاست ده. ته خدای یو عالم د دین راجګیږي وایي محمد نبی ویل نوم دا مناسب نه ده. زه تا ته وایم چې د محمد نبی نوم کې څه مشکل ده؟ شرعي مشکل ما ته وښیه. نوم خو د قائد اعظم په نوم کې مشکل ده چې هغه یو انګریز تا په قائد اعظم نوم یې نوم دې ور بدل که. قائد اعظم زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده. اسلام آباد د پې باندې نوم ایښی ده، دغه نوم بدل که چې ټول د اسلام ضد کارونه پکې کیږي. نو حتی زموږ د لوبغاړو نوم دوی نشي زغملی، زمونږ مدارس نشي زغملی، زمونږ تعلیمي بهیر نشي زغملی، زمونږ اقتصادي رشد نشي زغملی. همیش ستونزې جوړوي، دغسې ګزار کوي لکه په شانګهای کې چې وکړه. د دې داسې جواب په کار ده چې د آینده دپاره همیش باید مونږ کږې خولې په سوک باندې سم کړو. څه ډول ګام باید دغسې ګام ورته واخیستل شي چې ما مخکې درته ویلې د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړی پلاو د له هندوستان سره په مشورې لاړ سي، د هند په بمبئی کې دی، بلاول بوټو ته جواب ورکړي چې دا شی تا د کشمیر دپاره ساتلی، په پاکستان کې ده، په پلانکیزي کې ده، کنې د بلاول بوټو نه دی د نړیوالې محکمې له طریقه ثبوت غواړي چې دغه تروریست چې دوی بولي دا په افغانستان کې څه کوي، چا راوستی، څنګه راغلی. د پاکستان محکمې فیصله کړې ده چې سیف الله همدغه مسعود اظهر دا تروریست ده، دا باید نظربند شي، دا وساتل شي. نړیوالو تیلي چې دا بندي ده، وخت چې مسعود اظهر تا سره بندي ده، د تا له بندیخانې څه وخت ووته؟ 3 کاله مخکې د پاکستان محکمې فیصله کړې چې دا باید ونیول شي. دوی اعلان وکړه چې ونیول شو، د دوی له لاس دا بندي څنګه ووته؟ دا یوه ستونزه نه ده. د افغانستان په رابطه دوی باید خپل د منافقت پالیسۍ ته د پای ټکی کیږدي. هغه که په د افغانستان په ډیورن لاین باندې ده، په فرضي کرښې باندې ده، په هر ځای کې به دوی باید خپلې پالیسۍ ته دغسې ادامه ورنکړي او د